الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو او لیدونکو، یو ځل بیا د 10م ټولګي د ریاضي مضمون درس ته ښه راغلاست. په دې درس کې به موږ تاسې د ټیتا زاویې مثلثاتي نسبتونه د کوسین 2 ټیتا له جنسه څنګه کولی شو چې لاسته راوړو، نو په همدې ویډیو کې به موږ تاسو پر همدې باندې بحث وکړو. د همدې موضوعاتو د ښې زده کړې لپاره زموږ سره د همدې ویډیو تر پایه پاتې شئ، تر څو د ټیتا زاویې نسبتونه د کوسین 2 ټیتا له جنسه څه شي وکړئ، یاد کړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ تاسې عنوان یا موضوع د ټیتا زاویې مثلثاتي نسبتونه د کوسین 2 ټیتا له جنسه، چې دا رابطې هم په مثلثاتو کې د مثلثاتي نسبتونو د حل لپاره ډېرې زیاتې څه مهمې دي او زیات ارزښت لري د افادو د دې شیانو په ساده کولو کې. درې رابطې دي. موږ د سین د ټیتا، کوسین د ټیتا، ټانجانت د ټیتا څنګه کولی شو چې د 2 کوسین 2 ټیتا له جنسه موږ ته څه وکړو، استفاده وکړو. نو لومړۍ رابطه داسې ده چې وایي کله تاسې سین د ټیتا نسبتونه پیدا کوئ، نو هغه داسې رابطه ده چې مثبت و منفي 1 منفي کوسین 2 ټیتا تقسیم که پر 2. له دې رابطې څخه په استفاده موږ کولی شو که چیرې کوسین 2 ټیتا معلوم وي، سین د ټیتا نسبت کولی شو چې وکړو په لاس باندې راوکړو هغه وخت کې چې کوسین 2 ټیتا راکړي. مثبت و منفي په دې خاطر که چیرې زاویه په لومړۍ ناحیه کې و مثبت، که د دومه ناحیه کې و مثبت، سین درېیمو څلورمو ناحیه کې منفي دی. کوسین ټیتا چې کله پیدا کوو هغه مساوي کېږي په مثبت و منفي 1 مثبت کوسین 2 ټیتا تقسیم که پر 2 تر جذر لاندې. د دې رابطې په مرسته بیا موږ تاسې کوسین ټیتا کولی شو د کوسین 2 ټیتا له جنسه لاسته راوړو. زده کوونکو فرق یوازې دا دی، په سین کې علامه منفي وه، هماسې په کوسین کې یوازې د علامې تغیر راغلی چې مثبت وه. دریم ټانجانت ټیتا چې کله پیدا کوو، ټانجانت ټیتا دا به مساوي سي مثبت او منفي د سین قیمت پر کوسین پر قیمت څه کېږي، تقسیمیږي 1 منفي کوسین 2 ټیتا تقسیم که پر 1 جمع کوسین 2 ټیتا تر جذر لاندې. 2 له 2 سره څه کېږي، اختصاریږي، ځکه دا 2 د دې دواړه مخرجونو کې راځي، کسر الکسر جوړېږي، 2 یو د بل سره اختصاریږي. دغه فارمولو ته موږ په مثلثاتو کې د ټیتا زاویې سین، کوسین، ټانجانت پیدا کول د کوسین 2 ټیتا له جنسه. که په یو سوال کې موږ ته کوسین 2 ټیتا معلوم وي، موږ غواړو چې سین پیدا کړو، کوسین پیدا کړو، ټانجانت پیدا کړو، له دې رابطو څخه څه کولی شو، استفاده کولی شو. دلته 2 علامې دي، یوه مثبت علامه ده او بله زده کوونکو څه ده، منفي. هغه نظر ناحیې ته کته کېږي. که چیرې زاویه د سین دپاره اول او دومه ناحیه و جواب مثبت، منفي نه نیسو. که چیرې زاویه په درېیمه او څلورمه ناحیه کې و د سین دپاره منفي، کوسین کې بیا اول او څلورمه ناحیه زاویه راغله مثبت، دویم او درېیمه منفي. ټانجانت په اول او درېیمه کې مثبت او په دومو څلورمه کې څه منفي دي. همدغه رابطو کې وایي د ټیتا پر 2 زاویې مثلثاتي نسبتونه د کوسین ټیتا له جنسه چې موږ څنګه کولی شو په لاس راوړو. البته د ټیتا پر 2 زاویې مثلثاتي نسبتونه د کوسین ټیتا له جنسه همدغه فارمولونه دي. زاویه پر 2 تقسیم، دا چې پر 2 تقسیم کې ټیتا پر 2 کېږي، دلته چې پر 2 تقسیم کې 2 خلاصېږي، ټیتا په لاس راکوي. نو باره داسې رابطه جوړېږي. سین ټیتا پر 2 چې کله موږ پیدا کوو دا مساوي کېږي مثبت او منفي 1 منفي کوسین ټیتا، هغه 2 خو د 2 سره خلاصېږي، تقسیم یې که پر 2 باندې پر 2 باندې. کله چې موږ سین ټیتا پر 2 له جنسه د کوسین ټیتا له جنسه پیدا کوو، له دې فارمول څخه استفاده کوو. کوسین ټیتا پر 2 مساوي کېږي مثبت او منفي 1 جمع کوسین ټیتا تقسیم که پر 2. او درېیمه رابطه د ټانجانت لپاره چې ټانجانت ټیتا پر 2 مساوي کېږي مثبت او منفي 1 منفي کوسین ټیتا تقسیم که پر 1 جمع کوسین ټیتا. چې دې رابطو ته د لوړو رابطو څخه ثبوت په لاس راغلی. څنګه موږ ته د لوړو رابطو څخه دا ثبوت کړلی، زاویه یوه طرف ته چې سین ټیتا او کوسین ټیتا هغه چې پر 2 تقسیم سو نیمایي جوړه سوه، دا بل طرف ته چې کوسین 2 ټیتا هغه چې پر 2 تقسیم سو ساده کوسین ټیتا چې سوله په لاس راغله. دې رابطو ته موږ په مثلثاتو کې د یو زاویې د نیمایي نسبتونه د کوسین ټیتا له جنسه څه کولی شو، په لاس راوړی شو. د دې دواړو موضوعاتو د ښې زده کړې لپاره غواړو چې پر همدې موضوعات باندې یو مثال بحث وکړو. لومړی مثال وایي د دېرشو درجو مثلثاتي نسبتونه د 15 درجو د زاویې له جنسه پیدا کړي. اوس لکه چیرې موږ تاسو متوجه سو 10 د 15 دوچنده دي، څنګه کولی شو چې د 10 درجو نسبتونه د خپل دوچندوالي څخه لاسته راوړو. نو دا دواړې مشهوره زاویې دي. کله چې موږ تاسو د دې نسبتونو دا سوال حلوو، د دې د حل لپاره کله چې موږ تاسو د دې څخه قیمت لاسته راوړو، د ټیتا قیمت 10 درجې دی
او د 2 تیتا قیمت چې دی هغې 2 چنده چې سي هغه 80 درجې کېږي. نو دا د کوسین 2 تیتا فارمولو څخه چیش کوو موږ ته سي استفاده کوو. لومړی اوله موږ ته سي سین تیتا 10 درجې پیدا کوو. سین د 10 چې کله په لاس راوړو چې سین د 10 مساوي کېږي مثبت کاږو ځکه په هغه نه کې سین چې مثبت دی یو منفي کوسین د 2 تیتا پر ځای څو کاږو 80 درجې تقسیم یې کړه پر 2. دا چې ساده کو یو منفي کوسین 80 یو پر 2 دی تقسیم یې کړه پر 2. دا ساده کو دا کسر دا په دې کې ضربیږي دا 2 یو چې منفي کې یو پاتېږي نو باره د دې شکل داسې راځي یو تقسیم کړه پر 2 او ټوله بیا تقسیم پر 2. د دې یو مخرج یو دی لیرې په لیرې کې ضربو نږدې په نږدې کې یو چې په یو کې ضرب کې یو د یو جذر یو دی 2 چې په 2 کې ضرب کې 4 د 4 جذر څو دی 2. نو ویلی سو چې سین د 10 درجو چې موږ د 80 په کومک پیدا کې حاصل یا جواب یې څو سو یو پر 2. دومه برخه به کوسین پیدا کړي کوسین 10 درجې دا مساوي کېږي ځکه کوسین په لومړۍ نهایت کې مثبت دی نو یو جمع کوسین 80 تقسیم یې کړه پر 2. د 80 کوسین یو پر 2 دی یو پر 2 تقسیم پر 2. دا به غیر واجب کو یو 2 غد به د 2 سره چې یو جمع کې 3 پر 2 3 پر 2 تقسیم کړه ټوله پر 2. د دې 2 مخرج یو دی لیرې په لیرې کې ضرب کړه نږدې په نږدې کې ضرب کړه یو چې په 3 کې ضرب کړو زده کوونکو 3 کېږي 3 پوره جذر نه لري نو جذر لاندې څه کېږي پاتېږي 2 چې په 2 کې ضرب کې 4 کې د 4 جذر 2 دی نو په مخرج کې 2 د جذر ځکه وځي 4 پوره جذر لري جذر حاصل یې څو دی 2 دی. درېیمه برخه به ټانجانت تیتا پیدا کړي ټانجانت چې کله د 10 درجو له موږ په لاس راوړو نو یو منفي کوسین د 80 درجو تقسیم که پر یو جمع کوسین د 80 درجو. دا چې کله ساده کو د 80 کوسین یو پر 2 دی نو یو منفي یو پر 2 او یو جمع یو پر 2. دا چې ساده کې یو 2 غد و د 2 چې یو لاس د غیر واجب عملیه یو پر 2 پاتېږي او دا یو 2 غد و د 2 سره چې یو جمع کې 3 پر 2 پاتېږي. مخرج له مخرج سره چې کېږي اختصاریږي د یوه جذر څو دی یو او 3 پر جذر نه لري جذر 3 نو یو پر جذر 3 یا چې گویا کې جذر 3 پر 3 راځي نو موږ تاسې د 10 درجو نسبتونه د 80 درجو په کومک باندې وکولی سو لاسته راوړو هغې د کوسین 2 تیتا د فارمولو څخه. دویم مثال که چیرې کوسین تیتا وای 4 پر 5 وي وای تاسې تیتا هم داسې وي چې په لومړۍ ناحیه کې موقعیت لري تاسې سین تیتا پر 2 د دغې زاویې د نیمایي نسبتونه په لاس راوړئ. موږ څنګه کولی زاویه هم دا وارې نه ده معلومه نو یوازې کوسین تیتا چې راکړي موږ ته چې دا په لاس راوړو له دې فارمولو څخه په استفادې باندې کولی سو موږ ته چې وکړو هغې ټوله نسبتونه لاسته راوړو یا د هغوی قیمت پیدا کړو. اول سین تیتا پر 2 چې کله پیدا کړو تیتا پر 2 دا مساوي کېږي ځکه زاویه چې په لومړۍ ناحیه کې ده یوازې علامه مثبت منفي نه نیسو یو جمع کوسین تیتا پر ځای خپل قیمت وضع کوو 4 پر 5 تقسیم یې کړه پر 2. دا چې ساده کې یو 5 هغه 5 50 سره 4 جمع کې 9 پر 5 تقسیم پر 2. د 2 مخرج یو دی لیرې په لیرې کې ضربو نږدې په نږدې کې یو نه هغه نه او 5 2 لس د نو جذر څو دی 3 او لس چې پر جذر نه لري نو هغه د جذر لس خپله پرېږدو نو 3 پر جذر لس که چیرې کوسین تیتا 4 پر 5 وي نو د سین تیتا پر 2 حاصل به څو وي زده کوونکو 3 پر جذر لس. دویم کوسین تیتا وای پیدا کړي کوسین تیتا پر 2 چې کله پیدا کړو هغوی بیا ماسې مثبت نیول کېږي یو شی زده کوونکو په یاد وي په سین کې البته علامه منفي ده یو 5 هغه 5 د 50 چې 4 لاړ شي یو پاتېږي تقسیم پر 2 یو چې په یو کې ضرب کې دی یو او 2 15 لس د یوه جذر څو دی یو. د کوسین دپاره بیا البته علامه مثبته یو جمع 4 پر 5 تقسیم یې کړه پر 2. دا چې ساده کړو یو 15 هغه 15 د 50 سره چې 4 جمع کې دی 9 پر 15 او ټوله بیا تقسیم پر 2. دا کسر الکسر جن جوړیږي ځکه د 2 مخرج یو دی لیرې په لیرې کې نږدې په نږدې کې یو نه هغه نه 15 2 لس د نو جذر څو دی 3 پر جذر لس.
جواب دی. نو په کوساین د ساین د فارمول توپیر یوازې په علامه کې و. په ساین کې علامه منفي، په کوساین کې علامه څه شته؟ مثبت ده. دریم، کله چې ټانجانت تیتا پر 2 پیدا کوو، داسې هم کولی سو چې د ساین تیتا پر 2 قیمت راواخه، تقسیم یې کړه د کوساین تیتا پر 2 قیمت چې هغې تیار پیدا سوي دي، نو هغې قیمتونه ماسې یو پر بل تقسیم کړه. ساین تیتا پر 2 قیمت 1 پر جذر لاس او د کوساین تیتا پر 2 قیمت 3 پر جذر لاس. جذر لاس د جذر لاس سره خلاصیږي، نهایي جواب یا اخرنی جواب 1 پر 3 په لاس راکوي. چې موږ تاسې د کوساین تیتا له جنسه وکولی سو چې ساین تیتا پر 2 کوساین تیتا پر 2 او ټانجانت تیتا پر 2 نسبتونه په اسانۍ سره چې وکوله لاس ته راوړله. دویم مثال دریم مثال که چیرې موږ ته داسې بې افاده یې راکړي کولی سو چې هغوی څنګه چیز کولی سو ساده کړو او د هغوی قیمت لاسته راوړو. دا کسرونه دي. د کسرونو د ساده کولو لپاره د هغوی مخرج مشترک ته نیسو او افاده ساده کوو. د دې لپاره مخرج مشترک چې نیول کېږي، اول دوی دواړه سره ضرب کړه، ساین تیتا ضرب کوساین تیتا. دا مخرج کله پر دې مخرج باندې تقسیم کې، ساین تیتا چې کله پر ساین تیتا تقسیم کو، ساین او ساین خلاصیږي، کوساین پاتېږي. کوساین به دلته ضرب کو، ساین 3 تیتا ضرب کوساین تیتا منفي. دا چې پر دې تقسیم کې کوساین خلاصیږي، ساین پاتېږي، ساین به ضرب کو، ساین تیتا ضرب کوساین 3 تیتا. که چیرې موږ تاسې دا لږ ساده کړو، د صورت برخه چې موږ تاسې په تېرو درسونو کې پر دې باندې بحث کړی و، پر دې برخه باندې دا فارمول که چیرې موږ تاسې متوجه سو، یوه زاویه A ده، یوه زاویه چې ده B ده. موږ ته د زاویې د 2 زاویې د ساین د تفاضل فارموله ویلو، ساین A منفي B، ساین A ضرب کوساین B منفي ساین B ضرب کوساین A. دا د 2 زاویې د تفاضل د ساین فارمول دی. نو د دې پر ځای داسې کولی سو چې رابطه ولیکې، ساین یوه زاویه 3 تیتا ده او منفي بله زاویه تیتا ده. یعنې دا رابطه موږ تاسو په تېرو درسونو کې چې کړې وه ویلې وه، تقسیم که پر ساین تیتا ضرب کوساین تیتا. د 3 تیتا څخه چې یو تیتا کم کې، ساین 2 تیتا پاتېږي. ساین 2 تیتا تقسیم که پر ساین تیتا ضرب کوساین تیتا. اوس چې کله زده کوونکو در دې ځای پر سوال ساده سو، دا سوال موږ تاسو کولی سو نور هم ساده کړو په مثلثات کې. د 2 الفا فارمولونه یا د 2 تیتا فارمولونه موږ ولیدل، د دې پر ځای به خپل قیمت کښېږدو. یعنې د دې برخې پر ځای د ساین 2 تیتا پر ځای موږ تاسې قیمت فارمولونه ویلې وه چې 2 ساین تیتا ضرب کوساین تیتا، 2 ساین تیتا ضرب کوساین تیتا، تقسیم که پر ساین تیتا ضرب کوساین تیتا. ساین تیتا او کوساین تیتا یو له بل سره اختصاریږي. دا چې کله اختصار سي، ساده جواب یې مساوي کېږي په 4 سره، په 2 سره. موږ تاسې که په نوټ کې دلته ووایي، دلته موږ تاسې 2 رابطې استفاده وکړلې. یوه رابطه موږ تاسې د دې رابطې څخه استفاده وکړه چې ساین د A منفي B چې کله 2 زاویې د منفي په شکل یې راکړي، فارمول داسې و چې ساین A زاویه ضرب ساین کوساین B زاویه منفي ساین د B زاویه ضرب کوساین د A زاویه. یو دا فارمول څخه موږ استفاده وکړه چې کله دا شکل یې راکړی و په صورت کې A او B زاویه، موږ تاسې A منفي B تفاضل ته واړول، سوال چې سو ساده سو. او دویم د 2 الفا یا د 2 تیتا د فارمولو څخه موږ ته داسې فارمول درلوده چې ساین د 2 تیتا یا د 2 الفا فرق نه لري، زاویه د نوم چې تغییر سي، 2 ساین تیتا ضرب کوساین تیتا. د دې پر ځای موږ تاسې دا قیمت کښېښوي او سوال موږ ته ساده کړي او نهایي جواب یې 2 په لاس راغلی، 2 په لاس راغلی. د 2 الفا ترڅنګ موږ تاسې په مثلثاتو کې د 3 الفا زاویې مثلثاتي نسبتونه د الفا له جنسه هم څه دي فارمولونه ځان ته لري چې هغوی هم ځینې سوالونو د حل لپاره څه دي مهم دي. لومړی ساین چې کله موږ تاسې د 3 الفا لاسته راوړو چې ساین څنګه کولی سو د 3 الفا د 2 الفا د الفا له جنسه تر دې زیاتې مهمې وي، زیاتې مشهوره وي، زیاتې کارېدلې. اما په بعضې وختونو کې ځینې وخت موږ تاسې له 3 الفا د رابطو څخه استفاده کولی سو. ساین د 3 الفا مساوي کېږي 3 ساین الفا 3 ساین الفا منفي 4 ساین مقابل الفا. دا د ساین 3 الفا فارمول دی. کوساین د 3 الفا مساوي کېږي 4 کوساین مقابل الفا منفي 3 کوساین الفا. درېیمه برخه چې د ټانجانت د 3 الفا دپاره چې کله موږ فارمول وایي، دا مساوي کېږي 3 ټانجانت الفا
منفي ټنجانت مقابل الفا تقسیم که پر یو منفي 3 ټنجانت مربع الفا. د فارمولو ته موږ په مثلثات کې د 3 الفا سین، د 3 الفا کوسین، د 3 الفا ټنجانت د چا له جنسه پیدا کول؟ د الفا له جنسه پیدا کول. که موږ ته سین الفا، کوسین الفا او ټنجانت الفا راکړي وای تاسو سین 3 الفا پیدا کړئ، کوسین 3 الفا پیدا کړئ او ټنجانت 3 الفا پیدا کړئ. له دغو رابطو څخه موږ ته څه کوو؟ استفاده کوو او د دې په کومک باندې هغه څه کولی سو؟ ساده کولی سو. زده کوونکو یو مثال یې راکړی دی، وای تاسې ټنجانت د 115 درجې د ټنجانت 25 په کومک پیدا کړئ. ټنجانت 25 که چیرې موږ ته ګورو هغوی د الفا قیمت دی. الفا څو ده؟ 25. 3 الفا چې کله 25 درې چنده کو 115 په لاس راکړي، نو دا فارمول دی. ټنجانت 3 الفا غواړي او ټنجانت الفا یې راکړې څو ده؟ 25 مشهوره زاویه ده. نو کله چې دا سوال موږ ته حلوو، حل ټنجانت د 115 درجې دا مساوي کیږي. دا فارمول دی 3 ټنجانت الفا، د الفا پر ځای څو ده؟ ټنجانت 25 درجې منفي ټنجانت مقابل الفا مقابل 25 درجې تقسیم که پر یو منفي 3 ټنجانت مربع 25 درجې. اوس نو 25 درجې موږ تاسو په مثلثات کې په مشهورو زاویو کې پر دې باندې بحث کړی و. د 25 درجې ټنجانت څو دی؟ یو دی. نو کله چې د 25 درجې دلته هم د 25 درجې ټنجانت څو دی؟ یو دی. او دلته هم د 25 درجې ټنجانت څو دی؟ حاصل دی یو دی. نو کله چې دا ټولې مشهوره زاویې معلومې وي دا به ساده کړو. 3 خپله ټنجانت د 25 درجې یو دی، منفي یو چې مقاب کې بېرته هم هغه یو کېږي. تقسیم که یو منفي 3 خپله ټنجانت د 25 یو دی، یو چې مربع کې یو. 3 ضرب یو 3 کېږي، منفي یو چې مقاب کې دی یو. یو خپله یو چې مربع کې یو کېږي، یو چې په 3 کې ضرب کې دی 3. له 3 څخه چې یو کم کې 2 او د یو څخه چې بیا 3 منفي کې منفي 2. مثبت 2 پر منفي 2 چې تقسیم کې حاصل یې څو راځي؟ منفي 1. نو موږ تاسو ویلی سو چې ټنجانت 115 درجې که چیرې د ټنجانت 25 درجې په کومک کې پیدا کوو، له 3 الفا د رابطو څخه چې کوو استفاده کوو، نو حاصل به څو وي؟ مساوي په منفي 1 سره. نو د دې ته وایي له 3 الفا رابطې د الفا له جنسه، چې په مثلثات کې د 2 الفا تر څنګ دا رابطې هم زیاتې څه لري؟ شهرت لري او زیاتې مهمې دي او د هغوی څخه موږ تاسې زیاتې افادې کولی سو په اسانۍ سره چې وکړو حل او ساده یې کړو. ګرانو زده کوونکو او لیدونکو، موږ تاسې په دې درس کې د ټیتا زاویې مثلثاتي نسبتونه د کوسین 2 ټیتا له جنسه ترڅنګ د یو زاویې د نیمایي نسبتونه هم د کوسین ټیتا له جنسه ویل، او په اخر کې موږ تاسې له 3 الفا رابطې د الفا له جنسه ویلې. دا ټولې رابطې د مثلثاتو د مثلثاتي افادو په ساده کولو کې د غیر مشهوره زاویې د مثلثاتي نسبتونو په پیدا کولو کې خورا زیات اهمیت او ارزښت لري. نو ستاسو د ټولو دا وظیفه ده چې باید د ټولو کورنۍ کار دی چې دا رابطې په ښه شکل سره په یاد کړي، تر څو د افادو د ساده کولو کې چې وکړي کومک وکړي او په اسانۍ سره افادې چې وکړي حل کړي. ګرانو زده کوونکو او لیدونکو، زموږ تاسې د نن ورځې درس پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسې په خدمت کې حاضرېږم، په لوی چتن تعالی مې سپارمه. ښه وخت او ښې چارې.